ابل وزغه د عربو د عجمو پلار راغلی و ټرمپ د عربو خپل ښځې نه ورله راوستلې لاسونه نه کور سره میلاو ای ظالمه تا خپل شیرینه کوروالا تا راوستله د ټرمپ سره د لاس په میلاو کوي ټرمپ راضي کوي الله اکبر انا لله وانا الیه راجعون و دې سړي ته د الله رسول دوس ویلی دی او دوس چاته ویل کیږي د الله رسول فرمایي دوس هغه ته ویل کیږي چې نه په لور خوا به دی نه په مور خوا به دی نه په خور خوا به دی نه په خپله میرمن خوا به دی لکه دغه عربیانو چې په خپلو نه په خوندو خوا بدوله نه په ښځو خوا بدوله ټرمپ څه کول ټرمپ یو لاس چا سره لاس میلاول ایو باچا و دغه د کوروالا سره په دواړه لاسو داسې لاس میلاوي دواړه لاسونه انا لله وانا الیه راجعون د ټرمپ بدکاری چاته نه در معلومه هغه بیلاری چاته نه در معلومه بیا تر ولاړ شو ښځې په ذل جلال دې مې قسم چې د ټرمپ د عربو ته ویلي وای دا څه عرب د مشران ځانو ته وایي 100 روپۍ الله ورکړي دي چې دا ستې کوروالاوي موږ د ځان سره بیا په لا اله الا الله کې راګرځولي وي ورته ویلي چې بالکل څه وایه ستا رقم نسل به خدای پاک موږ ته جنې راکړي الله عیاذ بالله دا عرب دی عرب معاذ بن جبل نه دی رضی الله تعالی عنہ یو ورځ د کوروالا سیب خوړی سیب خوړی نو نیمه یې خوړلی و بیا یو سائل رالی غریب رالی ابو نعیم اصفهاني را نقل کړی دی بیا خواست وکړي د الله په نامه یو شی راکړي دې دا نیم سیب ورکړي نو نیم سیب خدای خوړلی و نیم سیب یې ورکړي معاذ بن جبل را ولاړ د خپل کوروالا یې ووهله اغول ولې دی ووالم خیر خو به یې اغول دا نیم سیب تا خوړلی و دا نیم د پرېدي سړي ته څنګه ورکوئ دغه نیمه سره ستا خوله لګېدلې و هغه نیم تا څنګه ورکوئ دا د صحابو غیرتونه وو پوهېږئ په دې بی عایشه صدیقې فرمایي موږ چې کله حج لره تللي وو نو بیا خو موږ په احرام کې هغه نقابونه کول دلته به یو شی لګول وي د چهرې سره به نه لګېدل ول چې بیا به کله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نږدې تېرېدی موږ به د خپلې چهرې راپټې کړلې چې کله به حضرت عثمان تېرېدی موږ به د خپلې چهرې راپټې کړلې دا عایشه صدیقیه وه چې د محمد رسول الله جنتي بیبي وله او بل طرف ته د پیغمبر علیه صلات وسلام نازنین صحابي خلیفه حضرت عمر فاروق دی مابینځ کې څه بده خبره وله عایشه صدیقیه وه موږ مخام پټول نن عربو خپل ښځې نیلام کړلې الله رسول و دې ته دوس ویلی پر دغه دوس دې لعنت دي ورسې یاره سپیان نه دي سپیان خو میندلي دا سپیان هم خوا به دی په دا سپی باندې پوه شوس یو په خنجر کې دا شی شته په خنجر کې هغه په خپله کوروالا خوا نه بدی خنجر چا دومره نجس العین دی دومره پلید دی دومره مردار دی دومره نجس دی اکې وجه دا ده چې دی چیش دی یو نجاست یې دا دی په خپله بېادبي دي ما په ښځه باندې خوا نه بدی نن عرب را ولاړ شو پر موږ والله که د انسانانو خیال راځي موږ والله که په انسانانو په مسلمانانو کې شماري